السلام علیکم ملګرو، نن په دې ویډیو کې د کرونا ویکسین رجسټریشن چې کومه د سعودي عرب په ویب سایټ باندې کېږي په هغې طریقه درته ښیم. ډېرو کسانو ته معلومات نشته، لږه مشکلات وي ورته، په ډېر په اسانه باندې رجسټر کېږي. دا ویب سایټ چې دی دا به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، د هغې نه به ډایرکټ تاسو چې کلیک کوئ ډایرکټ به تاسو دې ویب سایټ ته ځئ، بیا خپل دغه رجسټر کولی شئ. دا به تاسو ته په دې طریقه باندې کولاو شي. دا به داسې فلټر راکاږئ چې تاسو ته لاندې لار سره راښکاره شي. د دې ځای کې به ټیک مارک وکړئ او د تالي باندې به کلیک کړئ، نیکسټ باندې. دلته نه مقیم سلیکټ کړئ، دلته نه خپل اقامې نمبر ورکړئ، د اقامې نمبر به پوره ورکړئ او بیا به د اقامې ایکسپایري ډیټ ورکړئ. که هغه هر کله چې ایکسپایري شوي 2 کاله مخکې ایکسپایر شوي ده او که 1 کال مخکې ایکسپایر شوي ده او که نه کال پکې شته دی، ایکسپایري ډیټ به د خپلې اقامې ورکړئ. او دا لاندې چې کوم کوډ ښکاري دا کوډ به ورکړئ. لاندې چې تاسو هر قسم کوډ راغی هغه کوډ به ورکړئ. دا چې کوډ ورکړئ ستاسو غونډ ریکارډ به دلته راشي. ستاسو ریکارډ چې دلته راشي دلته نه بره تاسو نه جیمیل غواړي، 2 ځایه تاسو نه جیمیل غواړي. که ستاسو نمبر بند دی نو هم تاسو په جیمیل ته کوډ راتلی شي چې هغه جیمیل چې تاسو په موبایل کې آني یا په لیپټاپ کې آني نو هغې ته کوډ راځي. هغه کوډ چې راشي نو هغه به تاسو دلته کې ورکوئ. که موبایل بند هم وي دلته به دواړه ځای کې جیمیل ورکړئ، یو شان جیمیل به دواړه ځای کې ورکړئ. او لاندې به د موبایل نمبر عریضي ورکړئ. که ستاسو سره آني دلته کې په پاکستان کې نو کوډ ورته راځي، ښه خبره ده. او که نه آن نو جیمیل ته کوډ راځي. نمبر دلته لازمي دی ورکوئ، دا پروسس به پوره کوئ. داسې چې ورکړئ نمبر ورکړئ نو جیمیل ته به کوډ لاړ شي او موبایل ته به هم لاړ شي چې کوم یو آني هغې نه به کوډ راواخلئ او دلته به ورکړئ. کوډ چې تاسو دلته ورکړئ نو ستاسو غونډ ریکارډ به دلته راشي. ستاسو ریکارډ چې راشي نو دلته نه به تاسو خپل ویکسین چې تاسو کوم ویکسین کړی دی هغه به سلیکټ کړئ. موډرنا دی، اسټرازینکا دی، د فایزر دا یو چې دی هغه به سلیکټ کړئ. بیا به د هغې چې کوم لومړنی تاریخ باندې تاسو کوم ویکسین کړی دی هغه به سلیکټ کړئ. لکه داسې د دې په 7-8 باندې شوی دی. دویم ویکسین لیب سایډ ته چې دی دویم ویکسین دا په 8-9 باندې شوی دی. او بیا به لاندې سره به دې کې به اولنی پاسپورټ دغه کوئ، هغه به پی ډي اف فایل جوړوئ. پی ډي اف دا به تاسو په فولډر کې ځان سره دلته سیو کړئ. اول به پاسپورټ راولئ، بیا به د ویکسین سرټیفیکیټ راولئ. ویکسین سرټیفیکیټ او د اقامې نه به پی ډي اف فایل جوړ کړئ. دریم نمبر کې ادر کې په دې کې به اقامې فایل راولئ. دا دلته کې سبمیټ شي. دلته نه به د ټیک مارک باندې کلیک کړئ. بیرته به واپس خپل ډیټیل وګورئ چې ستاسو پاسپورټ ماسپورټ نمبر هر څه برابر دي، هر څه ډیټیل میټیل برابر دي که نه. چې برابر وي بس دلته به په دې دلته به کلیک کړئ. دلته چې کلیک کړئ ستاسو ته به لږ ټایم واخلي اپلوډ کولو کې چې نیټ تیز ټایم ډېر نه اخلي. داسې به راشي تاسو ته 5 ورځې به درکړي، 5 ورځو کې انشاءالله وشي. او که چا څه مشکل وي نو رابطه کولی شئ. والسلام.